درس کې مونږ او تاسو سره درېیمه ورځ ده. ګ سین شین نون خ شین دلته سین شین دی دا داسې دی شه ښایسته صداقت ضرر طاقت ظاهر عظیم. یعنې د ګ نه شروع تر عینه پورې به تاسو اول حروف چې ده دا زموږ زده کولو هدف دی. نو که تاسو دغه چارټ مخې ته کېدی یا هم حفظ کړی وي لا ښه او که حفظ کړی هم نه وي مخې ته کېدی په همدې طریقه ځئ. لکه داسې ستا به څو دفعې ستاسو لیکئ دا هم سلسل دفعې. زموږ پښتو ټایپینګ ټول سلسل دفعې لیکل دي. یو ساعت کې لیکئ 15 دقیقو کې لیکئ. په ما ترتیب څنګه چې مې درته ګوتې ویلي وي هماغسې به ګوت تاسو څه کوئ ږدئ به. راځو شروع کوو. ګوره ګیره سم سور شه ښایسته. ګوره یوازې ای چې ووایې شین شو زبخین چې راولې شفټ او ای به ووایې صحیح شو ښایسته. صداقت ګوره ضرر طاقت ظاهر عظیم. دا به سل ځلو لیکئ. ګوره ګیره سمسور شه ښایسته صداقت ګوره ضرر طاقت ظاهر عظیم. داسې ځان سره تکراروئ. ګوره ګیره سمسور شه ښایسته صداقت ضرر طاقت ظاهر عظیم. ما تاسو ته هره ویډیو کې دا خبره کړې چې په ترتیب ځئ مخکې. زه چې درته څنګه یم په هماغه ترتیب ځئ لیکئ. دا سل دفعې چې ته ولیکئ ډېر بدلون راځي. کوشش کوئ چې څومره ښه کیبورډ تاسو حفظ کړی وي هغومره به تاسو ټایپینګ هم ورسره ښه کېږي پښتو سره. په پښتو وږو تاسو سره 3 نمبر درس و تر عینه پورې. نو کوشش کوئ چې دا تېر درسونه ورسره هم تکراروئ د تېرو ورځو هغه هم لیکئ. او چې کله په دې باندې پوه شئ چې دا زما ټایپینګ په مثال په دې د پریکټس وکړه ښه شو که وخت در سره یې ځان ته کتاب کې د پښتو هغه لیکه ګډوډ مثال ګډوډ څه خو په ترتیب اولې صفحې نه شروع کړه یا ځان سره لکه املا کاروه. مثال په دې شکل ځان ته یو لغت وویه لکه ولیکه کوری کور ولیکه ماما ماما ولیکه آسمان آسمانی. داسې ځان سره تکراروئ. ولیکه حاجي حاجي ولیکه شا ډیټا سنټر شا ډیټا سنټر. ځان سره پریکټس کوئ. نو انشاءالله په دې 15 ورځو کې ستاسو پښتو ټایپینګ کې ډېر بدلون راشي. نور ښه وخت دی. پامه